شل عیبونه داسې دي چې د دې تعلق د غوښې او د قیمت سره ده. نکه په یو څاروي کې شل عیبونو نه یو عیب موجود شو نو قربانی پې نه کیږي اگر کستا ضرورت یا پیسې نشته او یا بل څاروی نشته بیا پې نه کیږي. پہلا نمبر دومره کمزور ده چې باډو کې مازغم ختم شوی ډیر کمزور څاروی چې دا غي یو وړو کې اخکاری نو پاغې نه کی. دویم نمبر یو څاروی ده یو سترګه باندې وړوند ده یا په یو سترګه کې نظر نشته یو سترګې والا څاروی باندې نه کی. دریم نمبر یو څاروی ده ګډ خدا سے ګډ ده چې د حلالي زیت نشیتله کله حلالي زیت تتلې شو نو بیا پکې نشتلې نو بیا پې نه کی. سلورم نمبر هغه څاروی چې هغه دومره کمزور ده چې د کمزورتیا په وجه دا غي پاړو کو کې مازغه ختم دي دا مخ کې غوخه پې نه او دا چې مازغه پکې نه پکې. پنځم نمبر هغه څاروی چې بیمار ده خو بیماری ښکاری تا چې دا بیمار ده تبک والا یا بل بیماری ده عام چې سارو کې کم بیماری نو بیمار څاروی په قربانی کې علالول دا روان دي. شپږم نمبر یو څاروی داغه وخت چې ده نو خاص بیخ کې کټ ده نو قربانی پې نه کیږي. وم نمبر د یو څاروی لکای کټي نو پاغې نه کیږي او خلکو لړیر چل ورځي اکثر بیا ورپسې وګڼي نو دا سم کوي. اتم نمبر د غوږ زیاته حصہ کټ کا نو پاغې نه کیږي. نهم نمبر د لکای زیاته حصہ کټ تا نو پاغې نه کیږي. لسم نمبر رسنی پتونی کټته خو زیات لک پاتے دے اور ډیر کټته نو قربانی پې نه کیږي. یو لسم نمبر هغه څاروی چې هغه لیونه دی خو غیا پخپل نشي خوړی نه پاغې قربانی نه کیږي. دولسم نمبر هغه څاروی چې پیدایشي غوږ نه لري نه پاغې باندې نه کیږي. که پیدایشي ښکر نه لري نو بیا پې کیږي او که پیدایشي غوږ نه لري نو بیا پې نه کیږي. دیارلسم نمبر هغه څاروی چې د هغې په سرمن کې بیماری ده خو دغه بیماری غوښې ته رسېدلې ده او کمزوری دی نو بیا پې نه کیږي. څوارلسم نمبر یو څاروی دی غاښونه یې نشته او ګیام نشي خوړی ګیا په خوړلو کې ورته تکلیفي نو بیا پې نه کیږي. پنځلسم نمبر یو څاروی دی د هغې غولانځه کټ ته یا د غولانځې دا سرونه اوچ دي یا بیکاره دي نو په هغه څاروي باندې نه کیږي. که یو د څلور سرونه نو که په هغې کې یو هم کټو نو نه پې کیږي یا وچو. شپاړسم نمبر یو څاروی دی د هغې پوزه کټ ته نو په هغې نه کیږي. ولسم نمبر یو څاروی دی او خنسا دی. خنسا دا معنی چې د نر او د ښځې پته نه لګي نو بیا ور باندې نه کیږي. نولسم نمبر هغه څاروی چې ګندګي خوري. یو څاروی دی ګندګي خوري پلیتی خوري نو په هغه څاروي باندې قرباني نه کیږي. او نولسم نمبر هغه څاروی چې هغه د تشو متیازو او د ډکو متیازو ځای یو بل سره یو ځای شوی نو په هغې قرباني نه کیږي. او شلم نمبر هغه څاروی
چې داغه غولان دې سره چای او کار کړي چې بیا ته پاین روزي غولان دې ورته والد دې د پاره چې پېته رو نوزي علاج ولا کړي نو پاغه ساروي باندې بیا قرباني نه کیږي. دا شل عیبونه داسې دي مشهور ذکر هم چې تفصیل درته بیا بل جمعه کې کوم مسائلو کې نو پدې سره په ساروي باندې چې عیب پکې وي نو قرباني پینې کې کستا ضرورت امي نو دې درو خبرو ته خیال ساتي. نمبر 1 بغیر عیب ساروي به علاوه وای پیسې شته او قرباني ته ټیم شته د عیبونو تاسو باندې کوي چې بدی قربانی کی یو کنه کی دا ټیم نه ده. دویم نمبر پیسې چا سره ملاو نشوي یا وی خو کم وی او د بغیر عیب ساروي ډیر ګرانو نو دا پینځل صاحبونه چې پکې وي د ضرورت پټیم کې پدې ساروي باندې قرباني کیږي او دا شل عیبونه چې پکې وي د ضرورت پټیم کې پدې ساروي باندې قرباني نه کیږي پیسې به پیدا کې او ساروي به پیدا کې بغیر عیب بالا لای نو دې درو خبرو ته خیال ساتئ.